نسیم شاه له رحمان الله ګربز بخښنه وغوښته او دواړه سره مخلا شو. نسیم شاه او رحمان الله ګربز بیګا شپه د سریلانکا په لنډ کپ پریمیر لیګ کې یو له بل سره مخ شو. نسیم شاه په خپل لومړي توپ رحمان الله ګربز ته یوه ستره شپږیزه ورکړه، خو په ورپسې توپ یې ترې کیچ وویست. کیچ رجې ته منډیز ونیو او رحمان الله ګربز وسوځېده. نسیم شاه ډېر احساساتي شو، ځکه نوموړي د لومړي ځل لپاره رحمان الله ګربز وسوځاوه. د اخلاقو له حدودو ووته او ډېر غیر اخلاقي او بې شرمانه عکس العملونه او اکشنونه یې وښودل. رحمان الله ګربز ډېر عاجز او بې غږه ولاړ و او ان تر دې چې نسیم شاه یې لا ډېر وهڅاوه او په اوږه یې وډباوه او ورته یې وویل شاباس. لوبه رحمان الله ګربز د لوبډۍ وګټله. د لوبې له پای ته رسېدو وروسته به هرومرو نسیم شاه له رحمان الله ګربز څخه بخښنه وغوښتې وي، ځکه د دواړو جوړیز او د خندا ډک انځورونه هم خپاره شوي. خوږو ملګرو، تاسې د نسیم شاه او رحمان الله ګربز د دغې جنګ په تړاو څه ویل لرئ؟ خپل نظرونه راسره په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ ویډیو هم دومره وه. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما ویډیو لایک او شیر کړئ. په پای کې زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښې چارې لوی الله مو مل شه.